بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو، زما نوم ډاکټر سید عبدالله دی او زه په لندن کې د عمومي ناروغیو او د قلبي مرضونو ډاکټر یم. نن ما د سینې د درد د مختلفو عواملو په برخه کې دا لیکچر تیار کړی دی. کوشش مې کړی دی چې دا ډیر په عادي او ساده ژبه کې وي او هیله لرم چې د ډاکټرانو سره سره د دې څخه مریضان هم تر څه حده پورې فایده واخلي. د سینې درد یو ډیر غټ ټاپک دی، ډیر غټ مضمون دی او زه نشم کولی چې دا په مکمل شکل کې په یو لیکچر کې تاسو ته وړاندې کړم. زما خپل پلان دا دی چې په راتلونکي وخت کې د سینې د درد د مختلفو عواملو په برخه کې مختلف علتونه چې کوم مرضونه دي هغه په برخیز شکل کې تاسو ته آینده کې وړاندې کړم. نن زه غواړم چې تاسو ته د دې ټاپک په برخه کې هغه معلومات درکړم چې موږ څنګه کولی شو یو مریض موږ ته په کلینیک کې راځي یا یو مریض موږ په شفاخانه کې ګورو او هغه مریض موږ وکولی شو چې کوم علتونه د مریض ژوند د منځه وړلی شي هغه ډیر په ابتدایي وخت کې یا ډیر زر موږ وکولی شو چې هغه معلوم کړو، د مریض تشخیص وکړو او د مریض تداوي وکړو په وخت باندې. نو په دې برخه کې که موږ شروع کړو، ما دا په څه قسمتونو باندې خپل لیکچر تقسیم کړی دی. اول زه غواړم چې د سینې د درد اپیډیمیولوژي تاسو ته ووایم، دې نه پس ته د سینې د درد علتونه، بیا موږ څنګه کولی شو چې یو مریض معاینه کړو او ویې ګورو چې په هغې کې د مریض هیسټري اگزامینیشن یا د مریض معاینه یا ځینې معاینات موږ څنګه وکړو او د هغې نه پس زه غواړم چې د سینې د درد په عمومي شکل تاسو ته لږ ډېر معلومات درکړم. تقریبا 15 میلیونه خلک هر کال مختلفو شفاخانو ته ځي. په دې کې تقریبا 2.4% داسې مریضان دي چې هغې ته په سینه کې درد وي. د 2.4% مریضانو تقریبا یو په 3 باندې یعنې دریمه برخه داسې مریضان دي چې هغې ته قلبي مشکل وي. داسې مریضان هم شته دي، تقریبا 2% د یو په 3 کې داسې مریضان هم شته دي چې هغه مختلفو شفاخانو ته ځي، مختلفو ډاکټرانو ته ځي، هغې ته وایي چې ماته په سینه کې درد دی، ډاکټران یې بیرته کور ته لیږي او په آینده کې تشخیص کېږي چې دې ته قلبي مشکل و. زه لږ ستاسې توجه د سینې د اناټمي په برخه کې راوړم. د سینې درد که موږ په ډېره په اسان او ساده شکل کې وګورو نو زموږ په سینه کې اول پوټکی دی، پوټکي نه پس ته زموږ عضلات دي، زموږ هډوکي دي، د هغې نه پس ته پلورا یا یو پوښ دی چې کوم زموږ ششونه یا سږي پکې راټول کړي دي، د هغې نه پس ته قلب راځي او ټیوب راځي کوم چې زموږ د خولې نه یا پیپ زموږ د خولې نه زموږ معدې ته تللی دی او بیا لاندې قسمت کې که تاسې وګورئ بیا د خېټې قسمت راځي. نو په دې عکس کې که تاسې وګورئ دا ششونه دي، دا زموږ هډوکي دي، د قلب لږه برخه پکې دلته ښکاري. نو که موږ په فکر کې وساتو د سینې درد د هر هغه شي نه کېدلی شي کوم چې ما تاسو ته په دې عکس کې وښودل. احصایه د مختلفو ریسرچ او څېړنو دا شوې ده چې تقریبا 60% خلک داسې وي چې هغې ته په سینه کې درد وي او هغه درد د دې د هډوکو نه او د عضلاتو نه وي. 19% داسې خلک دي چې د هغه د معدې د مشکل د لارې وي. تقریبا 14% داسې خلک دي چې د هغې ته نان سپیسیفیک چست پین یا داسې درد وي چې د هغې علت معلوم نه وي. 11% خلک چې د هغې ته د انجاینا یا د زړه د حملې د لارې درد کېږي. 7% داسې خلک وي چې هغې ته روحي مرضونو د لارې یا روحي مرضونه ورته وي او هغې ته د سینې درد کېږي. تقریبا 15% داسې مریضان دي چې هغې ته په ششونو کې څه مشکل وي چې په هغې کې نمونیا ده یا پلمونري امبولیزم ده یا نیموتاریکس دی چې د هغې د لارې درد کېږي. او 4% داسې خلک دي چې هغوی ته درد د نورو علتونو
د لارې چې په هغه کې ایورټیک ډایسیکشن ده، ایورټیک سټینوسس ده، پیریکارډایټس ده. زه غواړم چې د سینې عمومي کوم علتونه دي په هغې برخه کې تاسو ته معلومات درکړم. که تاسې په دې سلایډ کې وګورئ د ټولو نه مخکې ما اولنی ټکی انزایټي یا تشویش لیکلی دی. دا مې په دې اساس باندې لیکلی دی چې په انګلستان کې اکثره موږ ته مریضان راځي، د هغې ټول معاینات کېږي، د هغې د قلب معاینات کېږي، د هغې د ششونو معاینات کېږي، د هغې د معدې معاینات کېږي، د هغې د هر شي معاینات کېږي، ټول معاینات نورمال راځي، بیا هم مریض ته د سینې درد وي. نو دا سینې درد چې دی دا د روحي مرضونو د تشویش نه، د ډپریشن نه یا د انزایټي د لارې نه دی. نو باید په دې باندې موږ باید پوه شو چې انزایټي چې دا د ټولو نه یو غټ علت دی د سینې د درد. دویم ما په دې سلایډ کې کارډیک لیکلی یا د قلب د لارې نه چې کوم د سینې دردونه کېږي. په دې کې تاسې کتلی شئ چې په هغې کې مایوکارډیل انفارکشن ده، مایوکارډایټس ده، پیریکارډایټس ده، ماټرال وایل پرولپس ده. دریم علت ما ایورټیک لیکلی دی. ایورټا موږ چې څنګه پوهېږو د ټولو نه غټ د وینې رګ دی د قلب نه چې راوځي، په هغې کې ایورټیک ډایسیکشن او ایورټیک انورزم ده. اسوفیګس کې چې دی هغه ما اسوفیجایټس، اسوفیجل سپازمز ده او میلر ویز سندروم ده. په دې برخه کې تاسو ته وروسته لږه تشخیص درکړم. د شونو یا د پلورا چې کوم ده د هغې علتونو کې برونکوسپازم ده، نمونیا ده، نیموتاریکس ده او ځینې سرطانونه دي. په مسکوسکیلټل کې ارترایټس یا روماتیزم ده، ځینې د هډوکو فراکچرز دي او نور داسې مرضونه دي. په نیورولوژیکل کاز کې یا په عصبي ریشو په کاز کې چې دی د ډسک پرولپس ډېر دی. زموږ د ملا د تیر چې کوم هډوکي دی د هغې د ډسک پرولپس کله وشي هغې کې د سینې درد کېږي. او دې سره سره که موږ وګورو د جلدي ځینې مرضونه لکه هرپي زوسټر دی، تاسې په دې سلایډ کې لیدلی شئ هرپي زوسټر هم د ده کاز کېدلی شي. ټولو نه مهم لکه څنګه ما په اول وویلې چې باید موږ څنګه وکړی شو چې په دې باندې پوه شو چې دا مریض موږ ته چې راغلی دی د ده په سینه کې درد دی، دا د سینې درد خو د داسې مرضونو نه دی کوم چې دا مریض ژوند اخیستلی شي، چې په هغې کې مایوکارډیل انفارکشن دی، انسټیبل انجاینا ده، ایورټیک ډایسیکشن دی، ټنشن نیموتاریکس دی، پلمنري امبولیزم دی او رپچر اسوفیګس دی. دا شپږ داسې علتونه دي که چېرته موږ په وخت باندې تشخیص ونه کړو نو مریض چې دی خپل ژوند د لاسه ورکولی شي. باید دې شي ته موږ ډېر زیات متوجه اوسېږو. د سینې درد موږ څنګه معلومولی شو چې دا د څه شي نه دی؟ په ټولو کې ډېر زیات مهم شی چې دی که تاسې وګورئ اولنی ما هیسټري لیکلی ده. هیسټري ډېر زیات غټ رول لوبوي. هیسټري د سینې په درد کې د معایناتو نه او د مریض د لیدنې نه هم زیات غټ رول لوبوي. باید موږ په دې باندې ډېر زیات پوه شو چې د مریض نه موږ هیسټري څنګه واخیستو. باید کومې پوښتنې د مریض نه موږ وکړو. دویم چې دی تاسې وګورئ بیا د مریض معاینه ده، بیا ځینې معاینات دي چې په هغې کې ای سی جي یا د زړه ګراف دی، ځینې قلبي انزایم دي د هغه یا د وینې ټسټونه دي، د سینې عکس دی او نور معاینات دي چې په هغه کې په غربي نړۍ کې انجیوګرامز، انجیو سیټي سکین، ایم آر آی دا ټول پکې شامل دي. راځئ اوس موږ شروع کوو د مریض هیسټري. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویلې د هیسټري چې د فزیکل اگزامینیشن نه یا د نورو معایناتو نه ډېر غټ رول لوبوي. په هیسټري کې باید موږ څه پوښتنې وکړو. اول دا چې د ډیوریشن د درد څومره وخت دپاره دی، دا د 1 دقیقې دپاره دی، دا د نیم ساعت دپاره دی، دا د 1 ساعت دپاره دی، دا د 1 ورځې دپاره دی، دا د 1 هفتې دپاره دی او که دا په میاشتو باندې دی، په کلونو باندې دی. ډېر مهم سوال دی، باید دې ته موږ ډېره زیاته توجه ورکړو. دویم دا د کاریکټر د درد شی دی. دا درد څه رقم ته دی؟ دا درد داسې دی لکه څوک ستاسې په سینه باندې ناست وي یا کمربند د سینې نه تاو کړی وي. دا درد چې دی شارپ دی، دا درد چې دی سوځېدونکی درد دی یا ډلک خوږ درد دی. په دې باندې پوه شئ دا په کوم ځای کې دی، لوکیشن د درد کوم ځای دی. دا درد چې دی د سینې په ښي خوا کې دی، دا درد د سینې په چپ خوا کې دی او که دا درد په شا کې دی. دا درد کوم طرف ته ځي دا ډېر زیات مهم دی. دا درد په یو ځای کې دی، دا درد د چپ خوا نه چپ لاس ته ځي، چپ جامنې ته ځي،
دا درد ښي طرف ته ځي دا ډېر زیات مهم دی فریکونسي باید په دې باندې موږ پوه شو چې دا درد څومره وخت پس ته راځي دا درد 1 دقیقه پس ته راځي دا درد 2 دقیقې پس ته راځي که دا درد په میاشت کې یو دفعه راځي دا درد په کال کې یو دفعه راځي دا ډېر زیات مهم دی او کوم علتونه دي په کوم سره چې درد زیاتېږي او کوم علتونه دي په کوم سره چې درد کمیږي اوس لږ ډېر زه په دې برخه کې تاسو ته تشریح کول غواړم لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د درد وخت مهم دی که چېرته دا درد د 15 دقیقو د نیم ساعت په منځ کې وي ډېر امکان لري چې دا د قلب نه وي که چېرته دا درد د نیم ساعت نه زیات وي 1 ساعت وي 2 ساعته وي ډېر امکان لري چې دا د اسوفیګس نه دی یا د خوراکي موادو د ټیوب نه دی که چېرته دا د په ډېرو ساعتونو باندې امکان ډېر لري چې دا د پلمنري امبولیزم نه یا نیموتوریکس نه دی دا درد که چېرته دا په ورځو باندې وي امکان یې ډېر زیات د پریکارډایټس نه دی او که په ډېر وختونو باندې هرپي زوسټر لکه څنګه چې تاسو ته مخکې ما وویلې دا د پوټکي یا د جلدي مرضونو یو مشکل دی چې په هغې کې دا درد وي که چېرته یو مریض تاسو ته دا وایي دا درد ماته فقط د 1 ثانیې دپاره و یا د 1 دقیقې نه کم و ډېر امکان لري چې دا د قلب نه دی من باید په دې باندې پوه شو چې د درد کرکټر څه رقم ته دی که چېرته دا درد شارپ وي لکه تیره درد چې ورته وایي څوک درته چاقو وایي که داسې درد وي ډېر امکان لري چې دا د پریکارډایټس نه وي که چېرته دا درد سکویزینګ او درون درد وي لکه په عادي ژبه کې دا وایي چې مریض ته ورته وایي داسې زه احساس کوم لکه زما په سینه باندې چې یو فیل ناست دی دا ډېر امکان لري چې دا درد چې د قلب نه دی که چېرته دا درد داسې وي ما یو نفر تا ته یو مریض تاسو ته وایي چې ما ته دا درد مې داسې احساس کوم لکه څوک مې چې په چاقو باندې وخي ډېر امکان لري چې دا د پریکارډایټس نه دی یا د نمونیا نه دی که چېرته مریض تا ته دا وایي چې کله زه ټوخی کوم او یا انکشي کوم نو زما درد زیاتېږي یا خپله یو طرف ته بل طرف ته سینه خوازوم نو امکان ډېر لري چې دا درد چې دی دا د نمونیا د خوا نه دی یا د پلورسي د خوا نه دی یا مسکوسکیلټل نه دی ځینې وخت مریض تا ته وایي چې زما زړه سوځېږي اکثره دلته لاس دی تاسو ته وایي دا زړه مې سوځېږي تروې اوبه مې خولې ته راځي دا ډېر امکان لري چې دا قسم درد چې دی دا د معدې نه دی یا د اسوفیګس نه دی دې نه پس باید موږ په دې باندې پوه شو چې دا درد کوم ځای کې دی دا درد ستاسو په سینه کې مرکزي سینه کې دی چپ طرف ته دی ښي طرف ته دی یا ستاسو د خېټې په کوم قسمت کې دی باید مریض نه موږ دا پوښتنه وکړو درد ریډیشن کوم طرف ته ځي که څنګه یو مریض تاسو ته راشي تاسو ته وایي چې زما په چپ طرف ته درد دی او زما دا درد چې دی زما چپ اوږې ته ځي او تقریبا څه قسمتونه مې د جامنې ته ځي نو ډېر امکان لري چې دا درد چې وي دا د قلب نه وي که چېرته تاسو ته یو مریض وایي چې دا درد اوس ماته شروع شلو دا ډېر مهم ټکی دی باید په دې باندې موږ پوه شو اوس شروع کېده د یو درد دا موږ ته ښایي چې دا درد چې دی دا د کې امکان لري چې د قلب نه وي د نیموتوریکس یا ایورټیک ډایسیکشن نه وي که چېرته په قرار سره یو درد شروع کېږي ډېر امکان لري چې دا درد نمونیا نه وي یا نور د معدې نه کم مشکل وي یا د عضلاتو د لارې نه دا وي دې نه پس باید موږ په دې باندې پوه شو چې د مریض نه موږ پوښتنه وکړو چې کوم هغه علتونه دي د کوم په اساس باندې چې ستا درد زیاتېږي لکه اول شی دا دی که مریض ته کله چې تاسې ګرځئ کله چې تاسې منډې وهئ کله چې تاسې کوم کار کوئ ستاسې درد وي یا ډېره یخ وي ستاسې درد کېږي یا تاسې ډېر زیات د فشار لاندې اوسئ عصبي فشار وي تاسو ته درد کېږي یا د ډوډۍ وخورئ خصوصا هغه ډوډۍ چې ډېره زیاته ډوډۍ تاسو ته درد کېږي که په داسې شکل کې تاسو ته مریض وایي چې ماته درد د دې دا کوم اسباب چې تاسو ماته وویلې د دې نه پس ته کېږي ډېر امکان لري چې دا قلبي درد وي که چېرته تاسو ته یو مریض وایي ماته درد کېږي کله چې زه سګرټ څکم یا ډوډۍ خورم یا وږی یم یا د ډوډۍ نه پس ته نیم ساعت پس ته ماته درد کېږي دا ډېر امکان لري چې دا د قلب نه نه وي بلکې دا د معدې نه وي که چېرته تاسو ته یو مریض وایي چې زه سالم یا خپل
سینه یو طرف ته یا بل طرف ته خوځوم او ما ته درد کېږي، د دې ډېر امکان دا دی چې دا درد چې دی دا د قلب نه دی، دا کېدای شي چې د ششو نه وي یا مسکوسکلیټل درد نه وي. تاسو ته مخکې ما ویلي چې هرپس زوسټر داسې یو جلدي مرض دی چې اکثره د سینې درد ورسره وي، ولې هغه داسې یو مرض دی چې هغه په هېڅ شي باندې نه زیاتېږي د هغې درد او نه په هېڅ شي باندې د هغه درد کمیږي. دې نه پس ته دا ډېر مهم دی چې د مریض نه موږ پوښتنه وکړو چې ستاسې درد په څه شي باندې کمیږي. که چېرته یو مریض درته ووایي زه ګرځم درد مې وي خو چې کښېنم یوې دقیقې ته 2 دقیقو ته 3 دقیقو ته یا 5 دقیقو ته درد مې ښه کېږي. یا مریض تاسو ته دا ووایي چې ما سره ګولۍ دي، ځینې ګولۍ چې زه د ژبې لاندې کېږدم یا زه سپری وکړم هغې نه پس ته ګلیسرالټراین نایټریټ سپری وکړم زما درد ښه کېږي. دا درد چې دا د قلبي درد دی، دا د انجاینا دی یا مایوکارډیال انفارکشن دردونه نه دي. که چېرته تاسو ته یو مریض دا ووایي چې زه کښېنم او مخکې زه سینه مخکې بوځم یا شاته بوځم په دې باندې زما درد کې فرق راځي یا ښه کېږي یا زیاتېږي، دا د پیریکارډایټس درد دی. که چېرته یو مریض تاسو ته وایي چې زه کله انټي اسید علم یا ځینې د معدې ګولۍ خورم او زما درد ښه کېږي یا ډوډۍ وخورم زما درد ښه کېږي، دا ډېر زیات امکان لري چې د معدې درد نه دی. دې نه پس ته باید موږ د مریض نه دا پوښتنه وکړو چې د درد سره سره تا ته نور څه مشکل دی؟ تا ته ټوخی راځي، ټوخی وي، تبه دې وي، بلغم دې وي، سابندي تاسو ته کېږي، خوله درته راځي، قی درته راځي یا قی دې کړی دی، یا ځینې وخت په وینه کې وینه دې راځي د ټوخي سره د بلغم سره یا وینه دې راځي د قی سره، دا ډېر مهم دی. د مریض نه دا مهم دی چې پوښتنه ترې وکړي چې تا ته خو تروې اوبه خو دې خولې ته نه راځي یا سینه خو دې سوځېږي نه. دې سره سره د مریض نه پوښتنه دا ده چې تا زړه خو دې ډېر زیات نه درزېږي. د دې ټولو شیانو سره سره دا هم ډېر زیات مهم دی چې مریض نه موږ باید د روحي پوښتنې ته هم وکړو. چېرته مریض ته خو انزایټي ډپرشن یا پینیک اټیک خو مخکې نه و شوی. د دې سوالونو سره سره باید دا هم د مریض نه موږ پوښتنه وکړو چې تا ته په نږدې وختونو کې کم ټکر خو دې نه و کړی، پرېوتی خو نه وي، چا خو کړی نه وي، یا کوم اوس تېر شوو څو جمعو کې یا تېر شوو څو میاشتو کې د سینې کوم میکروب خو درته نه وشي، نمونیا خو درته نه وشوي. دې نه پرته دا ډېر زیات مهم دی چې مریض نه موږ پوښتنه وکړو چې مریض ته خو فشار نه دی، مریض ته خو شکر نه دی، مریض خو سګرټ نه څښي، مریض خو ټوله ورځ په کور کې ناست نه وي، مریض کار څه کوي، وزن یې څه شی دی، پخوا خو ورته د معدې السر نه و. دا ټولې پوښتنې ډېر زیات مهم دي. دې سره سره د قلب لپاره یو دا ډېر زیات مهم دی چې د مریض په فامیل کې په د نرانو کې پلار، ورور، تره داسې خو څوک نه و چې د 55 کالو نه کم عمر کې قلبي مشکل ورته پیدا شوی د قلب د حملې نه مړ شوی وي. دا ډېر زیاته مهمه پوښتنه ده. یا ترې پوښتنه وکړئ چې په ښځو کې چېرته مور، خورې، ترورې یا نور داسې فامیلي غړی چې هغې سره د ده نږدې خپل وي، ترورې وي یا عمه وي یا خورې وي، هغه د 45 کالو نه یا مور وي د 45 کالو نه د کم عمر کې د قلبي مرض نه مړه شوې وي. دا ډېرې مهمې پوښتنې دي باید موږ وکړو. دا سلاید ما لیکلی دی ولې دا ټولې هغه خبرې دي چې کوم مخکیني سلایډونو کې تاسو ته ما وویلې. مهمه دا ده چې د کم مرض ته په کم وخت کې څه رقم ته درد وي. د مشاهدې یا د هیستري نه پس ته زموږ بل مهم کار چې دی هغه د مریض معاینه ده. د مریض په معاینه کې باید موږ اول وګورو چې مریض وایټل ساین یا عمومي د مریض موږ ته څه رقم ته ښکاري. په هغې کې باید موږ وګورو چې د مریض فشار څنګه دی، د مریض پلس یا نبض څنګه ده، مریض ته خوله خو نه ده، مریض چې دی ساه خو یې نه ده بندېږي، مریض خو په درد کې خو نه دی،
به عمومي معاینات یې وکړو چې په هغه کې ششونه دي، د قلب معاینه ده، د توراسیک کیچ چې موږ ورته یا د سینې عمومي د هډوکو د عضلاتو معاینه ده، د خېټې معاینه وګورو چې په هغې کې زیات موږ توجه ورکړو چې مریض ته کولسیسټایټس یا ګولډ سټول خو نشته دی، یا اپیګسټریک یا د معدې السر خو ورته نشته دی. دې سره سره ډېر زیات مهم دی چې د مریض باید موږ پلسز وګورو. اکثره ایورټیک ډایسیکشن کې پلس ډېر غټ رول لوبوي، باید د دواړو خواو پلس وګورو، د مریض د ښي خوا ته او چپ طرف دواړو ته، او دې سره سره نور پلسز هم وګورو. په عموم سره د مریض جلد ته وګورو چې جلد د مریض څنګه دی، زیړ دی، سوربخنی دی، شین دی، یخ دی که ګرم دی. دا ټول زیات مهم رول لوبوي. ډېر زیات ضروري دی لکه څنګه چې موږ ته مریض ښکاره شي چې مریض خوله خو ترې نه ځي، د مریض په زوره باندې ساه خو نه اخلي، مریض خو ډېر زیات وارخطا نه دی. دا ټول داسې علتونه دي چې باید موږ ورته متوجه شو. په اولني سلایډونو کې څنګه چې تاسو ته ما وښودل، شپږ داسې علتونه دي که چېرته په وخت باندې هغې ته توجه ورنه کړی شي، مریض چې دی خپل ژوند د لاسه ورکوي. مریض وګورو چې د مریض د زړه یا د قلب رفتار خو ډېر زیات نه دی. مریض دې سره سره چې دی د مریض فشار چې دی په دواړو لاسونو کې، په چپ او په ښي برخه کې چې دی تقریبا 20 ملي میټر د مرکري کې فرق خو نه لري. که چېرته دا فرق په امکان زیات د ایورټیک ډایسیکشن دی. او دې سره سره باید موږ وګورو چې د مریض سینه کوم ځای باندې موږ لاس د درد خو نه کوي. دا سلایډ کې ما ځینې کله چې موږ کارډیوواسکولر اگزامینیشن کوو یا د مریض د قلب معاینه کوو، په هغې کې ځینې داسې قلبي آثار دي چې د هغې په اساس باندې موږ ته دا یو تاسو ویلی شئ چې موږ تاسو ته نقل درکوي چې امکان لري چې دا مشکل به وي. لکه څنګه چې ما ویلی دي باید موږ وګورو کله چې قلب معاینه کوو چې په قلب کې د مریض مرمر خو نشته دی یا نیو ایډډ هارټ ساوند خو نشته دی. په هغې کې موږ کتلی شو که چېرته په S1 د قلب اولنی غږ یا د S2 د قلب دویم غږ چې دی، که چېرته د S2 سپلټ اوسېږي، لوب ډوب دا ډوب چې دی که چېرته دا په دوه برخو کې راځي، نو امکان یې دا ډېر زیات دی چې د تایرویډ بنډل برانچ دی یا رایټ ventricular infarction دی. که چېرته همدې سره سره تاسې کتلی شئ چې پیراډاکسیک سپلټ اوسېږي د سیکنډ هارټ ساوند، د هغه مطلب دا دی چې بیا هم امکان شته دی چې هغه ته لیفټ بنډل برانچ دی یا انټیریور لیټرل انفارکشن دی. که چېرته یو مریض تاسې ته راځي او هغه کې څلورم هارټ ساوند S4 تاسې کېږي، دا هم د دې امکان شته دی چې د مریض ته انجانا یا انفارکشن شوی دی. که چېرته یو مریض تاسې ته راځي او هغه کې تاسې S3 د S1 S2 او S3 تاسې ته پیدا کېږي، د دې امکان شته دی چې کنجسټیو هارټ فیلیر یا د هارټ فیلیر مریض دی. دې نه پرته نور داسې هغه دي چې په هغه کې موږ ته څه اثار ښیي چې کوم مرضونو امکانات شته دی. اوس موږ راځو معایناتو ته. په معایناتو کې لکه موږ ته دا ډېر زیات مهم دی چې ډېرې زیاتې معاینې دي په اروپا، په امریکا کې کوم مریضان چې د سینې درد سره شفاخانو ته راځي. ولې موږ ته ډېر زیات مهمه خبره دا ده چې زموږ په افغانستان کې چېرته چې تاسې او موږ ټول کار کوو، هلته امکانات څومره دي، کومه معاینې امکان شته دی، د کومې معاینې امکان نشته دی. او موږ ته ټوله مهمه خبره دا ده چې زموږ په محدودو وسایلو باندې، زموږ په نشته وسایلو باندې چېرته چې ECG ماشین ډېر په مشکل سره پیدا کېږي، په هغه ځای کې موږ څنګه وکولی شو چې د یو مریض ژوند خطر نه وباسو. دا ډېر غټ اوږد لیست دی د مختلفو معایناتو، ولې زه نه غواړم چې د هرې معاینې په تشریح وکړمه او هره معاینه تاسو ته ووایم، ولې چې کومې معاینې په افغانستان کې امکان لري د هغې په برخه کې لږ تاسو ته معلومات درکول غواړم. په دې عمومي لیست کې
که تاسې وګورئ ما شروع د ECG نه کړې ده. ECG نه پس ته چې دی څه د وینې معاینات دي، په هغې کې د کارډیک انزایم هم راځي، د سینې عکس دی، الټراساوند دی، اکو ده او انجیوګرافي. انجیوګرافي او نور داسې معاینات دي چې هغه په اروپا او امریکا کې ډېر زیات دي یا په رسېدلې دنیا کې افغانستان کې مشکل دي. اوس چې هر یو مریض تاسو ته راشي، که چېرته تاسو په شفاخانه کې یاستئ، کوشش وکړئ چې د هغه تاسو ECG وکړئ. ECG ډېر زیات مهم رول لري د سینې په درد کې. تقریبا اکثره د قلبي مرضونه چې دي د ECG کې به تاسو ته څه فایندینګ پیدا شي. دې سره سره د ششونو یا د لنګ یا د سږو مرضونو چې خصوصا پلمنري امبولیزم کې چې د ECG کې فایندینګ راتللی شي، ECG کې تاسو ته څه اثر ښودلی شي چې دا پلمنري امبولیزم ده. زه ډېر په تفصیل کې تګ نه غواړم، ولې یو څو ECG ګانې ما دلته کړي دي تاسو ته ښیم چې په کومو مرضونو کې په ECG کې یا د زړه په ګراف کې څه تغییرات راځي او کوم تغییرات باید موږ په نظر کې ونیسو چې موږ ته دا وایي دې مریض ته امکان لري چې دا مرض دی. نو راځئ چې یو څو ECG ګانې اوس موږ وګورو. دا اولنۍ ECG ما په دې خاطر باندې نورمال یا عادي ECG ښودلې ده، باید چې موږ په دې باندې پوه شو. په عادي ECG کې ټولو نه مهم دا دی چې باید موږ وګورو چې د مریض د هارت ریټ څومره دی. دویم د هغې نه پس ته باید موږ په دې باندې پوه شو چې د هارت ریټ نه پس ته په ECG کې ریدم څه شی دی. دا نورمال ریدم دی. د هر یو QRS کمپلکس منځ کې چې کومه مسافه ده دا نورمال ده، کوم فرق پکې نشته ده. دې نه پس ته موږ باید وګورو چې P ویو شته دی د هر یو QRS کمپلکس نه مخکې. تاسې چې وګورئ په دې ECG کې د هر یو QRS کمپلکس نه مخکې یو P ویوز ده. د P ویوز نه پس ته باید موږ QRS کمپلکس وګورو. زموږ QRS کمپلکس چې دي ټول نورمال دي، په دې ECG کې ټول نورمال ښکاري، یو هم غټ پکې نه دی، یو هم تغییر نه لري. دې نه پس ته باید موږ ST سیګمنټ وګورو چې په دې کې څه فرق نشته دی. دې ته آیسوالکټریک لاین وایي. د آیسوالکټریک لاین نه د ST سیګمنټ لاندې دی، پاس دی، باید په دې موږ وګورو. دې نه پس ته موږ T ویوز وګورو چې T ویوز پاس ته چې پازیټیو ده که لاندې ده نیګیټیو ده. دا باید موږ په دې یو شی دلته ویل غواړم چې په AVR داسې یو لیډ دی چې په هغه کې T ویو لاندې اوسېږي، چې باید تاسو په دې کې متوجه اوسېږي چې په نورمال یا نورمال نفر کې چې دی که چېرته هغه ته چست پین وي او که په AVR کې تاسو ته T ویو انورژن راغی نو دا نورمال دی. باید په دې باندې موږ ورخطا نه شو. نو راځئ اوس یو ځینې ECG ګانې وګورو چې په هغې کې ځینې قلبي مشکلات دي. دې اولنۍ ECG کې که موږ وګورو، په دې ECG کې تاسو ته ښکاري چې دا ST سیګمنټ چې دی جګ دی، ایلیویټ شوی دی. په کومو لیډونو کې دی؟ دا لیډ 1 کې دی، AVL کې دی، V1 کې دی، V2 کې دی، V3 کې دی، V4 کې دی. نو دا اوس موږ ته وایي چې دا د انټرولټرل مایکارډیل انفارکشن دی. په دې سره سره چې دی په انفیریور لیډ کې د لیډ 2 لیډ 3 او AVF کې که تاسو وګورئ په دې کې T ویو انورژن ده، دا ریسیپروکل T ویو انورژن شوی دی. دا مایکارډیل انفارکشن دی، دې مریض ته غټه قلبي حمله شوې ده. په دې ECG کې که تاسو وګورئ په دې کې ST سیګمنټ ایلیویشن نشته دی، ولې که تاسو وګورئ ایکسټنسیولی ډېر په شدت جدي په دې کې T ویو چې ده هغه انورژنز ده. تاسو وګورئ په لیډ 1 2 3 AVF کې V1 2 3 4 5 6 extensive T wave inversion ده. دا ډېر د اسکیمیا مریض دی، دته انجانه شوې ده. بل مهم شی په ECG کې چې دا لیفت بندل برانچ دی. لیفت بندل برانچ
زه په تشریح کول نه غواړم ولې لیفت بنډل برانچ که چېرته تاسې ته په دې شکل کې ای سی جي مخې ته راشي او تاسو سره د مریض مخکینی ای سی جي نه اوسیږي نو دا مریض باید تاسې داسې وګڼئ چې د مریض ته د قلب حمله شوې ده. دا ای سی جي که تاسې وګورئ په خپل کلینیک کې او مخکینی ای سی جي د مریض تاسې سره نه وي او مریض ته په سینه کې درد وي نو تاسې دا فکر وکړئ چې د مریض ته د قلب حمله شوې ده. په دې کې مهم شی دا دی که تاسې وګورئ د کې کیو آر اس کمپلکس چې دی دا واید دی دا غټ دی. نورمال کیو آر اس کمپلکس تقریبا د ده سایز یو 0.12 سکنډ ملي سکنډ وي. په دې کې تاسې که وګورئ دې کې کیو آر اس کمپلکس غټ دی ټي ویو انورژن دی ورسره او دلته هم کیو آر اس دا زه ډېره زیاته تشریح نه غواړم ولې مهم شی دا دی چې تاسې باید دا فکر وکړئ چې کیو آر اس کمپلکس پکې غټ وي ټي ویو انورژن پکې وي. دا لیفت بنډل برانچ دی. ما یې لږه ډېره تشریح ورکړې ده. زه دا سلایډ ډېر تیز نه بدلوم نو تاسې کولی شئ چې بیا په قراره سره وګورئ. پریکارډایټس ای سی جي ډېره زیاته مهمه ده. په پریکارډایټس ای سی جي کې مریض چې وي د هغه کې ایس ټي سیګمنټ الیویشن وي ولې مهم شی په پریکارډایټس کې دا وي چې د ایس ټي سیګمنټ الیویشن پکې په انګلیسي کې ورته سیډل شیپ وایي چې د مطلب دا دی د ټال غوندې د ایس ټي سیګمنټ الیویشن وي. تاسې که وګورئ دا ایس ټي سیګمنټ او دویم مهم شی دا وي چې په پریکارډایټس کې ایس ټي سیګمنټ الیویشن تقریبا په ټولو لیډونو کې وي. که تاسې د لیم لیډز لید 1 2 3 وګورئ بیا ایویار ایویل ته وګورئ دا V1 V2 V3 V4 تقریبا V5 V6 ټولو کې چې د ایس ټي سیګمنټ الیویشن شوی دی او دا ایس ټي سیګمنټ الیویشن زه بیرته هغه بل ای سی جي ته راځم چې کومه اول تاسو ته ما وښودله. په دې کې تاسې وګورئ په دې ایس ټي سیګمنټ الیویشن کې او په هغه ایس ټي سیګمنټ الیویشن کې ډېر زیات فرق دی. په دې کې تاسې کتلی شئ چې په ایس ټي سیګمنټ الیویشن چې ده هغه یو دم جیک شوی دی او په هغې کې تاسې وګورئ نو ایس ټي سیګمنټ الیویشن د ټال غوندې دی. دې نه پس پلمنري امبولیزم دی. پلمنري امبولیزم کې په ټولو نه مهم شی دا وي چې یو فارموله ده هغه وایي S1 د مطلب دا ده چې د S ویو چې ده هغه په لید 1 کې ده په نورمال نفر کې په نورمال ای سی جي کې موږ ته S ویو په لید 1 کې نه اوسیږي نو که تاسې وګورئ په لید 1 کې S ویو ده په لید 3 کې تاسو ته Q ویو او T ویو راځي. اوس تاسو ته زه دا ښیم تاسې وګورئ په دې کې S ویو چې ده په لید 1 کې ده او په لید 3 کې چې ده Q ویوز ده او T ویوز ده. دا د پلمنري امبولیزم د ای سی جي فایندینګ. په دې سره سره باید موږ دې ته متوجه شو چې پلمنري امبولیزم کې مریض ته ساه بندېږي ورته او د زړه درزا هم ډېر زیات وي. د ای سی جي نه پس ته چې د کارډیک انزایم ډېر غټ رول لوبوي. نه پوهېږم چې په ستاسې په وسایلو کې په افغانستان کې به ټروپونین کېږي یا نه کېږي ولې سی کې امکان لري چې په ډېرو شفاخانو کې سی کې انزایم کېږي. ټروپونین په انګلستان کې دی. زه بیا تاسو ته په راتلونکي سلایډ کې تاسو ته تشریح کوم چې د ټروپونین څومره مهم دی په کوم وخت کې دا زیاتیږي په کوم وخت کې دا کمیږي تر څومره وخته پورې وي او په کومو نورو مرضونو کې ټروپونین زیات وي. د سی کې چې دا په دوه شکلو کې د سی کې تقریبا د 4 نه 6 ساعتو پورې چې د کله یو مریض ته د قلبي حمله وشي دا زیاتیږي او تقریبا د 12 نه تر 14 ساعتو پورې دا ډېر جګیږي او بیا تقریبا د 3 4 ورځو پورې بیرته نورمال راځي.
CKMB1 چې دی دا په پلازما کې وي او CKMB2 چې دی دا د قلب په عضلاتو کې وي. تروپونین چې دی د ډیر زیات سنسټیو ټیسټ دی، که چېرته دا پوزیټیو وي ډیر امکان وي چې مریض ته د قلب حمله ده. سنسټیویټي ډیره زیاته ده او ډیر په عادي د قلب په حمله کې دا زیاتیږي. دې سره سره چې د تروپونین د ځینې پښتورګو مرضونو کې هم دا زیاتیږي. دا یو وړه مقایسه ما تاسو ته ښودلې ده د تروپونین او د CK په منځ کې. تروپونین چې دی دا ډېر زیات سپیسیفیک اند سنسټیو ده، د CK په مقابل کې تقریبا د 4 تر 8 ساعتو پورې چې دی د قلب د حملې نه پس ته دا زیاتیږي. تقریبا تر 2 هفتو پورې په وینه کې وي او د دا چې دی که د زیاتوالی چې دی په انګلیسي کې تاسو په پوهېږئ پروګنوسټیک د مرض په ښه کېدو کې یا د مریض په د آینده ژوند په برخه کې ډېر ښه تشریح ورکولی شي. په دې په مقابل کې CK دی. CK تقریبا 4 نه 6 ساعتو پورې د زړه د حملې نه پس ته وي او تقریبا د 18 نه تر 48 ساعتو پورې په وجود کې وي. لکه څنګه چې مخکې ما د مختلفو معایناتو په برخه کې خبرې وکړلې، اول ما تشریح ورکړه د کارډیک انزایم د دې نه او د ECG. د دې نه پرته دا مهمه ده چې کله مریض په تاسو سره په شفاخانه کې وي، خصوصا په اکسچنج ایمرجنسي کې وي یا تاسو سره وارډ کې وي، نو مهمه دا ده چې باید تاسو د مریض سیریل ECG وکړئ. سیریل ECG لکه د مریض هر نیم ساعت پس د ECG یا د کارډیک مونیټر تاسو لګولی وي او د مریض مسلسل ECG کېږي. نو تاسو ته د دې په کولو باندې دا اسانتیا کېږي چې څه تغییر د ECG کې خو نه راځي. د ECG او کارډیک انزایم نه پس ته عمومي د وینې ټسټونه ډېر زیات مهم دي، لکه ډېر عادي ټسټ دی فل بلډ کاونټ. فل بلډ کاونټ په کولو باندې دا معلومېدلی شي چې مریض ته خو کوم میکروب نه دی، که چېرته نمونیا ورته وي یا نور میکروبونه وي نو هغې کې وایټ سیل کاونټ راځي، زیات راځي. ډېر اسانه ډېر عادي ټسټ دی خو ډېر کمک کولی شي. دې سره سره تاسې رینل فنکشن ټسټ او لیور فنکشن ټسټ هم کوئ. او بل ټسټ امایلیز دی. امایلیز اکثره مریضان چې د اکیوټ پنکریاټایټس سره وي د هغې ته د خېټې په پاسني قسمت کې اپیګاسټریک برخه کې درد وي او هغه درد ځینې وخت چپ طرف ته ځي، نو مریض وایي چې ماته د قلبي مشکل دی. نو امایلیز کول هم که امکان وي ډېر ضروري ده او مهم ده. ما دلته کوګولیشن سکرینینګ کړی دی، که هلته کېږي کول امکان وي د ځینو مقاصدو لپاره دلته خلک کوي، که امکان نه وي د کولی څه ضرورت نشته دی. بل مهم شی چې دی هغه چست اکسرای ده. چست اکسرای په امکان لري چې د افغانستان په هر ځای کې وکړی شي، خصوصا په ولایتونو کې او په غټو شفاخانو کې غټ رول لوبوي د سینې په درد کې، خصوصا په هغه مریضانو کې کوم مریضانو کې ډسیکشن اورټیک انوریزم وي یا په هغه مریضانو کې چې پیریکارډایټس وي یا مریضانو کې چې نمونیا پلورسي وي یا په هغه مریضانو کې چې هغوی ته نور داسې پلورل افیوژن وي، هغې کې چست اکسرای ډېر غټ رول لوبوي. په راتلونکي سلایډ کې ما یو څو چست اکسرای تاسو دپاره کړي دي. عادي اکسرای دی، امکان لري چې کومک وکړي تاسو سره. دې نه علاوه په معایناتو کې ځینې معاینات داسې دي چې د هغې امکان په افغانستان کې نشته دی، ولې په انګلستان کې چې د ډېر عادي معاینات دلته کېږي، خصوصا انجیوګرافي یا سیټي MRI دی یا سیټي انجیوګرام دی یا مایوکارډل پرفیوژن سکین دی. دا داسې معاینات دي یا وینټیلیشن پرفیوژن VQ سکین چې د پلمنري امبولیزم لپاره ډېر عادي دي، تقریبا په هره شفاخانه کې
کیږي که په هره شفاخانه کې نه وي نو په هره دویمه شفاخانه کې کیږي ولې په افغانستان کې امکان نشته دی نو هلته چې کوم ټسټونه په افغانستان کې امکان دی هغه د اکسرسایز ټسټ دی او هغه اکو ده که تاسو سره امکانات وي خصوصا په هغه مریضانو کې چې تاسو فکر کوئ چې هغې ته قلبي مشکل دی خاص کر کې د هغې والوولر هارټ ډیزیز دی مایټرل وال دی اورټیک وال دی د هغه پرابلم دی هغه مشکل دی نو هغه مریضانو ته اکو کول ډېر زیات فایده مند دی یا تاسې ځینې مریضانو کې فکر مې چې ته کارډومایوپیتي ده د سینې درد ورسره دی یا مایوکارډایټس دی په هغه کې چې د یا پیریکارډایټس دی اکو پکې ډېره غټ رول لوبولی شي اکسرسایز ټسټ داسې دی چې ځینې مریضان داسې وي چې هغې ته د سینې درد وي تاسې پې دا فکر کوئ چې امکان یې ډېر زیات د قلب دی کله چې ګرځي درد ورته کېږي نو په داسې مریضانو کې که چېرته تاسې امکان لري د اکسرسایز ټسټ وکړي نو ډېر مهم دی اسانه دی او د افغانستان په سطح باندې لکه تاسې کولی شئ چې یو مریض تشخیص کړئ د قلب هغې سره مشکل سره دا اولنی ایکس ری چې ده که تاسې یې وګورئ دا د ایورټیک ډایسیکشن ایکس ری دی تاسې ګورئ چې د قلب دا برخه څومره واضحه څومره غټه ده دا ډایلیټیشن شوی دی د ټول په دې قسمت کې د ایورټا ډایلیټیشن شوی دی دا ایرو چې ده دا د ایورټا خواته راغلی ده په دې دویمه ایکس ری چې دا د نیموتاریکس ایکس ری ده که دې کې تاسې کولی شئ دا ایرو یا دا غشی چې دی دا د کلاپس لنګز لاندنی قسمت دی په دې عکس کې چې دی د نمونیا یا پلورسی عکس دی تاسې لیدلی شئ د پلورلیف قسمت بالکل د منځه تللی دی لاندنی عکس چې دی دا د پیریکارډایټس دی په دې کې پیریکارډل افیوژن دی د قلب خواته قلب چې دی کارډومیګالي اپیرنس ورکوي په دې عکس کې اوس زه غواړم چې دا خپل ټول لیکچر چونکې څنګه ما په اولني سلایډونو کې تاسو ته ویلې ډېر زیات مشکل دی چې د چست پین د هر یو مشکل په برخه کې سړی تشریح ورکړي نو زه لکه زما پلان دا دی چې د دې لیکچر دویمه برخه به د مختلفو مرضونو په برخه کې مکمل او مفصل معلومات ورکول وي د هر یو مرض کازز څه دی د علتونه یې څه دي د هر یو مرض ساین سیمټمز یا آثار څه دی د هر یو مرض انویسټیګیشن یا معاینات یې باید کومې وکړی شي د هر یو مرض تداوي څنګه وکړی شي او د هر یو مرض پروګنوسس څنګه دی هغې برخه کې به زه تاسو ته په دویمه برخه یا زما د دې لیکچر دویم قسمت چې دی هغې کې به تاسو ته معلومات درکړم اوس دا خپل څومره موږ تشریح وکړ ډسکشن مو وکړلو په دې کې دا ستاسې ته زه بیا یو تکرار کوم دا تکرار ډېر عادي او زر تکرار وي چې فقط تاسو ته یاد وي چې کوم مرض باید څه رقم ته تشخیص یو مرض څنګه وکړی شي د سلایډ کې ما دوه هغه کړي که چېرته تاسې وګورئ په دې کې ما دوه برخې دي یو نان کارډیوواسکولر ډیسارډر دی چې په د هغه ډفرینشیټینګ فیچر دی چې کوم مرضونه دي او په کومو آثارو باندې موږ هغه پېژندلی شو د مثال په طور باندې که چېرته د کوسټوکونډرایټس دی یا د سینې هغه درد چې د عضل د هډوکو او د کارټلیج او د لیګامنټس نه کېږي په هغې درد به څه رقم وي د هغې درد همیشه داسې درد وي چې کله موږ ساه الو نو درد زیاتیږي یا که چېرته موږ د سینې باندې لاس ږدو نو درد زموږ زیاتیږي دویم چې د جراډ دی یا ګیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز دی چې په دې کې همیشه د مریض ته چې وي د تروې اوبه خولې ته راځي
او همیشه چې وي د انټي-اسیډ ورته ورکړي یا داسې ټابلیټ اومیپرازول، لنزپرازول، ازمپرازول داسې ټابلیټونه ورته ورکړي یا ورنیټرین ورته ورکړي، د مریض مشکل حل کیږي. دریم پیپټیک السر ډیزیز دی چې السر د معدې دی، په هغې کې اکثره مریضانو ته چې وي اپیګاسټریک یا د خېټې په پاسنۍ برخه کې درد وي. ګول بلیډر ډیزیز چې دی همیشه مریضان چې وي تاسو ته وایي زما په د خېټې په پاسنۍ ښي خواته درد دی، همیشه شاته ځي. دا ما یو آخري سلاید په دې کې ما د قلبي درد د مقایسه کړې ده د هغه دردونه چې د قلب نه نه وي. که چېرته موږ وګورو همیشه چې دی بیا هماغه فارموله ده چې درد د کوم ځای نه راځي، کوم خواته ځي، څه رقم ته دی، کوم شی ښه کوي، کوم شی نه بد دی. نو دا یو عمومي مقایسه ده. که تاسې وګورئ لوکیشن د درد کوم ځای کې دی، دا درد په قلبي دردونو کې همیشه په منځ کې وي، د سینې په منځ کې وي یا چپ خواته وي. په نون قلبي مرض چې کوم د قلب نه نه وي هغه دردونه کې درد چې وي خواته وي، خصوصا ښي طرف ته وي یا د سینې آخري قسمتونو کې وي. درد کم خواته ځي د قلبي مرضونو کې همیشه درد چې دی زمونږ اوږو ته ځي، زمونږ غاړې ته ځي، زمونږ جامنې ته ځي او کله ناکله شاته ځي. ولې په کوم دردونه چې د قلب نه نه وي د هغې کې چې دی د درد د یو خوا نه بل خوا نه په بل شکل کې ځي. د درد کرکټر څه رقم ته دی په قلبي مرضونو کې دا ډېر زیات ټایټ یا سکویزینګ وي، داسې وي لکه څوک چې د چا په خېټه ناست وي. په غیر قلبي مرضونو کې چې وي همیشه دا تیره درد وي، دا داسې وي لکه چاقو باندې وي یا چې سال درد شروع کېږي. په قلبي مرضونو کې همیشه درد چې دی په اکسرسایز سره، په منډو سره، په کار سره یا په احساساتو سره ډېر زیات خفه شي، په هغې سره دا درد راځي. په غیر قلبي دردونو کې چې دی دا همیشه چې وي درد چې دی ایس د ستړیا سره یا منډې سره یا کار سره هیڅکله دا دردونه نه راځي، ولې په خوځېدو باندې یا په ساه اخیستلو باندې دا دردونه زیاتېږي. ځینې وختونه دا قلبي دردونه چې دي د ګلیسرین ټرانایټریټ د GTN سپری یا ګولیو سره ښه کېږي، ولې غیر قلبي دردونه GTN سپری ته هیڅ ریسپانس نه ورکوي یا هیڅ نتیجه نه ورکوي. همیشه قلبي دردونه ځینې وخت چې وي د ساه بندۍ سره یا د ساه بندۍ سره راځي او غیر قلبي دردونو کې دا شی نه وي. ډېره زیاته مننه ستاسې د وخت او د لیدنې. که چېرته څوک کوم سوال لري ما خپل د ایمیل ادرس ورکړی دی، تاسې کولی شئ چې ما سره د ایمیل د لارې تماس ونیسئ او کومه پوښتنه لرئ زه به ډېر زیات خوشحاله یم چې ستاسې د پوښتنې ځواب درکړم. ډېره مننه.